بغیر د دعوت على غیر دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا رواه ابو داود یو سړی د چا کور لره واده لره ډوډۍ لره کوزدې لره چای لره چای پاټي لره بغیر د دعوت ورلی د الله رسول فرمایي دا غل ورلی وخرج مغیرا لټ مارې وکئ او بیا جن راووتی صحیح سلوک زموږ دوی په ښار کې عزیزانو ډېر ښه بشاران خلک دي هغه د چا واده لره د چا ډوډۍ پروګرام نه بغیر د سطح ورځي بغیر د سطح قطعا تلل جایز نه دي دا حرام دي حرام علما فرمایي چې زه کله ستا کره میلمه یم ته زما کره میلمه یې ډوډۍ دسترخوان هوار دی غریب رالی سوال یې وکړي د الله په خاطر یو ګوله ډوډۍ راکړي میلمه ته دا اجازه نشته چې دی نیمه ډوډۍ و دا غریب ته ورکړي ولې ځکه میلمه ته د دې خبرې اختیار نشته دا شی ستا دی نه دا ستا دی نو ته دته څنګه ورکوې غلط کار دی نو داسې خبره د الله رسول فرمایي کم سړی بغیر د سطح د چا دعوت لره ورلی نو دی دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورلی او لوټ مار یې وکړي بیرته واپس جن راووتی نو چې یو سړی د چا کور لره په غلا ورځي او بیا څومره ښایسته کورونه څومره ښایسته کورونه دغه د لارویان چې دي هغه بې عزته کوي ما لسو کسانو ته دعوت کړی دی تا لسو کسانو ته دعوت کړی دی و چې لسو کسانو ته دعوت کړی دی نو بیا شل کسان راسي بې عزتي جوړېږي که نه جوړېږي اول ستا وقار څونه کم سلو الله دا ځوانان ګرځي ښایسته موټران درځي دا شادي حال چې ورشي مبارک مبارک الله دې الله که درواغ مه وایه په درواغو پسې راغلی د الله رسول وایي غل یې لوټمار یې بیا بله خبره دا ده په دروازه کې چې کوم خلک ولاړ دي هغه ورته وایي راځئ راځئ الله مې راوله بیا هم جایزه نه ده دا خبره ولې ته په دوکه باندې رالې هغه طیب النفس د الله رسول فرمایي که چا و چاته شی ورکړي یا یې جینې واخیستی د زړه یې نه وه خوښه دا حرام دی دا ناجایزه ده دلته زما د زړه نه ده خوښه ته رالې زه خو تا ته نسم ویلی چې ته واپس شه زه تا ته نسم ویلی یو وخت د لې په کوټه کې یو پروګرام واده ماده ولو خلک دومره ډېر سو کوربه میزبان پریشانه سو چې ای زما میلمانه ای عزتمن خلک ای زما کارډونه ای زما را بلل سوي خلک ما را بللی دي اوس په څه کوم چې یو غل راځي بې سطحه راځي هغه راځي تر ټوله ښه ډوډۍ هغه خوري ولې هغه خو عزت نه لري نفس نه لري هغه چې هر شی ور میلاو سو هغه عزتمن سړی وایي تا زه راغوښتی یم نو زه خو ټالۍ نسم وهلی زه خو منډې نسم وهلی بالکل یې نسم وهلی نو داسې یو پروګرام ولو په هغه کې بیا خلک ډېر رالو دلته خلک پریشان دا خو موږ نه دي راغوښتي دا مشکله راغوښتي ولو نو بیا راولاړ سو مشوره یې سره وکړه چې بې عزته کېږو زر کسان مې میلمانه دي بې عزته کېږو څه کول پکار دي راولاړ سو موټران سره یې دماکه وکړه دماکه چې ټول میلمانه ولاړ ټول په منډه سلو و دا ولې دا یې عزت بچاوی قطعا خاورې وخوري ایرې وخوري ایرې بیا دا غټ غټ خلک چې کله څوک دعوت ورته وکړي وروره پنځه د لسو کسانو یو نیم سل کسانه روان باډي ګاټان ګنمینان محافظین د ما کوي دا ظلم دی دا ناجایزه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک له ابو شعیب انصاري صحابي و د ده بیا یو غلام و هغه قصاب و هغه قصاب لرالی ورته ویلې ما ته د پنځو کسانو ډوډۍ را برابره که غوښ را برابرې که یو پیغمبر علیه السلام مبارک څلور به نور د پیغمبر علیه السلام ملګري ورسره یي قرار هغه د پنځو کسانو ډوډۍ غوښه چې دی هغه ور برابر یې کړلې دا بخاري حدیث دی چې ور برابر یې کړلې نو اوس چې پیغمبر علیه السلام مبارک ډوډۍ له را روان سو یو بل سړی ور سره روان سو چې را روان سو پیغمبر علیه السلام ډېر حیاناک و ډېر یو ورځ ډوډۍ کړې وه ولیمه وله بس نو ماخستن لمانځه بعد میلمانه ناست دي نو مجلس دی نو ګپې دی پیغمبر علیه السلام یې واره د باندې ووځي بیا بیرته راسي دننه بیا د باندې ووځي چې زه څه وکړم دا میلمنو ته زه څه ووایم الله آیاتونه راواستول چې الله وایي زه نه شرمېږم تاسو پیغمبر سم تکلیف نه ورکوئ ولې ناست چې ډوډۍ مې وخوړه اوس هم ګپې کوئ تاسو به ژر ولاړېږئ نو پیغمبر علیه السلام ډېر حیاناکه و بیبي عایشه صدیقه وایي د مدینې انجونې دومره حیاناکې نه وې لکه محمد رسول الله په سترګو کې چې کومه حیا وله نو چې ورسره را روان سلو چې کله راورسېدو کور لره نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وویلې
دغه یو ملګری را سره دی که ستا خوښ یې خو ښه خبره ده که نه یې بېرته بې واپس کړو که ستا خوښ یې هغه ویل یا رسول الله پر دواړو سترګو ستا میلمه دی ستا ملګری ستا سره راغلی پر دواړو سترګو صحیح سلوک اوس پیغمبر علیه السلام څومره عظیم شان دی پیغمبر علیه السلام هم ورته وایي که اجازه یې نو ټیک ده که نه دته به موږ اجازه ورکړو رخصت به ورکړو څونه لویه خبره ده نو لهذا د الله رسول فرمایي که یو سړی علی غیر دعوت یو سړی د چا کره ورلی بغیر دعوته دخل سارقا وخرج مغیرا دا غل ورلی او غل راووتی لوټمار یې وکړي دا غل دی چې د چا کره ور قطعا به نه کوو